نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې دوا ټي وي، فاصله به ورکړئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ. دوا ټي وي مې چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته القا کوم. دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده، دا هم چې اوکې کړه، دوه ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له فشار ورکړئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم کړه، نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي، نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هر سپاره مثلا اول پورې، ها 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اول سپاره. نو په تور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو پکاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا د 11مه سپاره دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.